تاسو غواړئ چې خپل اکاونټونه ښه سیو وساتئ، یعنې حک نشي، څوک یې کولاو نه کړي، درنه ورک نشي، بند نشي، نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. ګورئ ما ته په انسټاګرام او په وټساپ باندې ډېر خلک مسیجونه کوي چې زما آی ډي بنده شوه، بلاک شوه، ورکه شوه، نه کولاویږي، پاسورډ یې غلط دی، نمبر مې ورکړی دا دی. خو زه چې یوه پوښتنه ورنه کوم چې تا نمبر ورکړی، نمبر شته درسره؟ وایي نه. ایمیل دې ورکړی؟ نه. ایمیل دې ولې نه ده ورکړی مې دی، پاسورډ یې نشته راسره، او د پاسورډ یې نه کولاویږي. خو همدا رقم مختلفه خلک ماته مسیجونه کوي. یو شی تاسو ډېر خلک چې سوشل میډیا کې ویډیو جوړوي، شاید تاسو وي یا شاید دوستان یې چې داسې کیسې ورسره کېږي. د دې علت څه شی دی؟ ګورئ په دې ویډیو کې زه تاسو ته وایم که تاسو هر سوشل میډیا اپ لرئ، دې کې باید تاسو 15 شیزونه باید راجستر کړئ، او دا که تاسو نه پوهېږئ ما ته ولیکئ کمنټ کې، زه درته جوړوم ویډیو پې جوړوم. ګورئ اول شی چې د له ټولو نه سوشل میډیا کې چې تاسو هر اپلیکیشن کې لاګین کېږئ، تاسو ته یو شی مهم دی چې جی پی ایس دی. جی پی ایس ځکه مهم دی چې ستاسو د اپ والا ته پته لګېږي چې ته د کوم ملک نه آنلاین شوي. دویم دی ټلیفون نمبر چې دا ډېر مهم دی. دریم دی ایمیل، او څلرم دی ستا خپل نوم په خپل آی ډي کې چې د خپل نوم دی هغه نوم دی. که ته غواړې چې ستا په پروفایل کې خپل نوم ښکاره نه شي، خو ستا په آی ډي کې باید خپل نوم وي، چې ته په کوم آی ډي لاګن کېږي هغه باید ستا په نوم باندې، یا خو چاته نه ښکاري، باید ته په خپل نوم جوړه کړي چې بیا که سبا ورکم شي یا بندم شي، ته کولی شي مثلا هغه بېرته کولاو کړي او نوم یې درنه غلطېږي، همیشه ستا په ذهن کې. او پنځم دی له ټولو نه ډېر مهم چې ته څه شی غواړې سوشل میډیا کې وکړې. یو سړی د اکاونټ جوړ کړی دی، مثال په طور د هر چا ویډیو اخلي، ورولي اچي، ډاونلوډ کوي، بل چا ویډیو اچي، هر شی شیر کوي. دا هر څه شیر کول پکار نه دي. باید ته خپل بایو کې یعنې خپل ایډیټ پروفایل کې ولیکې چې ته څه شی غواړې په سوشل میډیا کې وکړې. ستا شخصي اکاونټ دی، ته سیاسي فعالیت لري، ته اجتماعي فعالیت لري، ته معلم یې، ته ډاکټر یې، ته څه شی. اوس تا هلته هېڅ شی هم نه دي لیکلي، ته راغلی ډاکټري هغه خلک شروع کړی، خلک در باندې ریپورټ وایي دا دروغ وایي. ته راغلی مثلا سیاست باره کې غږېږي، هلته خلک در باندې ریپورټ وایي، تا وایي دا دروغ وایي، نو ستا ایډیټ څه کېږي؟ بندېږي. ستا باندې څه کېږي؟ ډېر رپورټونه راځي. نو ته چې اول فعالیت په سوشل میډیا کې اول شی دی جی پی ایس دی، دوم دی نمبر، دریم دی ټلیفون، د ایمیل ادرس، څلرم دی ستا ټول خپله ډاټا، مثلا نوم، تاریخ د پیدایش ورځ، دا ډېر مهم دی. او پنځم دی له ټولو نه مهم چې ته څه شی غواړې سوشل میډیا کې وکړې، دا کارونه وکړه، ستا اکاونټ هېڅ وخت نه بندېږي. او که تا باندې رپورټ هم راځي هغه تا چک هم کړي هغه کړي. خو بس تاسو باید چې جی پی ایس پکې څه ډېر مهم دی، ایمیل ته څه ضرورت دی، ټلیفون ته څه ضرورت دی. ګورئ که تاسو جی پی ایس معلوم نه وي، سوشل میډیا زموږ او ستاسو دپاره مفته نه دی، دا په موږ او تاسو خرڅېږي. یعنې اعلانات باید موږ او تاسو وګورو، چې اعلانات ونه ګورې تا ته سوشل میډیا پرې نشي راتللی. دا چې تاسو دپاره پرېږدئ سوشل میډیا، ځکه چې تاسو ته اعلانات کوي. مثلا اعلانات دا معنی چې تبلیغات، او د تبلیغاتو دوی پیسې چارج کوي، صحیح ده. نو تاسو باید دوی ته جی پی ایس ورکړئ. ټلیفون نمبر څنګه مهم ده؟ ټلیفون نمبر ځکه مهم ده که تاسو اکاونټ بند سي هغه شي، مثلا تاسو ته هغه راځي هغه سیکرټ کوډ، یعنې هغه ایمیل چې درته راځي، مسیج چې درته راځي، تاسو کوډ حاصلوئ. او ایمیل یې ځکه مهم دی چې ته د دنیا هر ملک ته ځې، مثلا سفر کوې، ځې او راځې، ته کولی شي خپل هغه د ټلیفون په ځای باندې ایمیل استفاده کړې. مثلا ته کولی شي خپل ایمیل او یا راجستر کړې، که د کمپنۍ والا تا سره رابطه کړي، مثلا د ایمیل له طرفه تا سره په رابطه کې شي. نو دا شیزونه دي، دا ډېر مهم دي دوستانو. هیله ده ستاسو نه هیله کوم دا کولی شي تاسو په خپل سوشل میډیا کې د هر څه راجستر کړئ، نو ستاسو اکاونټ به هېڅ وخت نه بندېږي. که په چا نه پوهېږي هغه نه پوهېږي، ما ته کمنټ کې ولیکئ، زه شاید درته ویډیوګانې به جوړې کړم، لږ کومک درسره وکړم. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم.